سلامونه د قدرور لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ اوسي ختمن اوسي د قدرور لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې دا د باینانس په اړه ده نو همدا ویډیو د باینانس د کورس دوهمه ویډیو ده له همدې څخه وړاندې موږ چې کومه په فایل کې د باینانس کورس په سټارټ کې کومه ویډیو اپلوډ کړې وه په هغه موږ تاسو د باینانس اکاونټ جوړولو د هغه ویریفای کولو مکمل طریقه ښودلې وه نن ویډیو چې دا په همدې به انشاءالله رڼا اچوو چې له باینانس څخه اوس پیسې څنګه ګټلی شو اکاونټ مو جوړ کړو مثال ویریفای هم شو اوس څنګه په همدې کې کار کولی شو په کومه طریقه له همدې څخه پیسې لاسته راوړلی شو متوجه اوسئ تاسو ټول قدرمن لیدونکي هغه څوک چې د باینانس مینوال وي د همدې زده کړئ نو انشاءالله زموږ سټارټ به ډېر ساده وي د باینانس په برخه کې نو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې فقط په دوه درې ویډیوګانو کې به انشاءالله تاسو باینانس په بشپړ ډول زده کوئ هیڅ کومه ستونزه او مشکل به نه وي نو اوس په دې باندې رڼا واچوو چې د باینانس څخه په کومه طریقه او څنګه پیسې ګټلی شو ډېر داسې لیدونکي به وي چې د باینانس سره به دوی بلد وي د باینانس په مفهوم په مقصد به پوه وي خو ډېر داسې دوستان هم شته لیدونکي چې مثال باینانس هیڅ پېژني نه چې مثال د باینانس کې په کومه طریقه پیسې ګټل کېږي نو انشاءالله موږ به اوس په همدې باندې بشپړ رڼا واچوو باینانس چې د ملګرو دا خاص د صرفي مثال لري لکه مثال په فزیکي ډول یوه صرفي نه وي تاسو مثال یوه صرفي خلاصه کړئ یو د صرفۍ دکان لرئ تاسو پیسې اخلئ ډالر اخلئ مثال درهم اخلئ افغانۍ کلدارې تومان دا اخلئ او خرڅوئ همدا ډول مثال لري دلته په باینانس کې فقط په مجازي ډول پیسې اخیستل کیږي او مثال په دکان کې په فزیکي ډول پیسې اخیستل کیږي خرڅیږي نو همدا فرق لري باینانس فقط مجازي بڼه لري او مثال دکان چې دی فزیکي بڼه لري دلته کریپټو کرنسي ورته وایي همدې کومه پیسې چې دي په باینانس کې لکه بیټ کوین شول ایترین شول مثال یوز ډي ټي شول بي ان بي شول داسې نوره مختلفې کرنسۍ دي مهمه مې تاسو ته وښودې چې مثال دا خلک اکثره پېژني نو تاسو به همدا کرنسۍ اخلئ دلته موږ چې په فزیکي ډول په دکان کې مثال صراف کومې پیسې اخلي مثال چې ډېره مشهورې دي لکه ډالر شول مثال چې دینار شول داسې ایرو شول مثال افغانۍ کلدارې درهم دا مثال مشهور دي دلته هم بیا مثال په همدې ډول پیسې اخیستل کېږي خو دلته فقط هغه ډالر مثال موږ دلته درهم په باینانس کې یا ایرو نه اخلو فقط نومونه مختلف دي لکه مثال بیټ کوین شول ایس ډي ټي شول بي ان بي شول ایترین شول مثال ټیر ایکس شول داسې نوره نو موږ به انشاءالله همدا پیسې اخلو یعنې فقط د پیسو هغه نومونه دلته بدل دي او بل مجازي بڼه لري فزیکي ډول نه وي نو ډېر خوندور سیستم دی د باینانس مثال تاسو هر وخت په یو منټ په دقیقه کې همدې ته لاسرسی لرلی شئ چې مثال پیسې واخلئ یا یې خرڅ کړئ یعنې بغیر له تکلیفه بغیر له ستونزې له هر ځای څخه تاسو مثال همدا کاروبار ترسره کولی شئ نو یوه ډېره خوندوره او بهترینه لار ده فقط لږ بلدتیا ته اړتیا لري نو انشاءالله زه تاسو ته ډاډ درکوم چې فقط په دوه درې ویډیوګانو کې په تاسو نه زه باینانس زده کوم هېڅ کومه ستونزه او مشکل به نه وي په باینانس کې له همدې تر څنګ یوه بله خوبي هم شته چې مثال تاسو پیسې واخلئ او خرڅ یې کړئ تاسو مثال په ریفریل سره هم پیسې ګټلی شئ که هر څوک ستاسو په لینک سره باینانس جوړوي نو مثال دوی پکې پیسې اخلي او خرڅوي ستاسو په لینک سره اکاونټ جوړ کړي ستاسو په ریفریل کوډ سره دوی بیا مثال پیسې اخلي او خرڅوي یا یې ټریډ کړي نو تاسو ته بیا هم خپله پیسې دې له دوی څخه درکول کېږي نو په همدې طریقه هم تاسو پیسې ګټلی شئ او مثال په دې کې پیسې اخیستل او خرڅول هم کولی شئ نو همدا د پیسو ګټلو طریقې وې اوس په همدې نه هم رڼا واچوو چې مثال په دې کې موږ څو قسمه او په کومو طریقو پیسې اخیستلی شو تاسو د ټریډ نوم اورېدلی وي په باینانس کې د پیسو اخیستلو او خرڅولو ته ټریډینګ ویل کېږي چې مثال د باینانس کې ټریډ کول تاسو به اکثره مثال هغه ملګري چې څوک د باینانس سره بلد وي ته دا خبره عادي وي خو هغه مینوال هغه ملګري چې څوک نوي دي دوی به مثال د ټریډ نوم اورېدلی وي نو په باینانس کې د پیسو اخیستل او خرڅولو ته ټریډ ویل کېږي نو په دې کې موږ پیسو مثال په څو قسمه یعنې مثال څو ډوله ټریډ کولی شو نو اوس په همدې رڼا واچوو موږ دلته ټریډ ته راځو
نو که درمن لیدونکو په باینانس کې موږ 2 ډوله ټریډ کولی شو. یعنې 2 ډوله پیسې په 2 طریقو سره پیسې اخیستلی او خرڅولی شو چې یوه ته سپاټ یې لیکي بل ته فیوچر یې لیکي. نو اوس په دې هم رڼا واچوو چې مثال خطر کوم ډېر لري او کوم ښه دی، باید موږ په کوم یوه برخه کې کار وکړو، په سپاټ کې که په فیوچر کې. نو اکثره دوستان شته بعضې سپاټ څخه استفاده کوي، په دې کې پیسې اخلي خرڅوي، او بعضې په فیوچر کې. نو موږ به په سپاټ نه هم رڼا واچوو، په فیوچر نه هم. ګټور دواړه دي، دواړه مثال تخنیک ته اړتیا لري، زده کړې ته چې تاسو په کار سره بلد شئ، د پیسو اخیستلو خرڅولو سره دواړه ګټه کوي. خو خطر چې لري، زیات خطر هغه فیوچر لري، فیوچر بیا خطرناک دی. اوس مثال په دې رڼا واچوو چې د فارق بیا څه دی او ولې خطرناک دی. ښه، سپاټ چې دی لکه څه ډول چې تاسو مثال په فزیکي ډول پیسې اخلئ، کلدار افغانۍ ډالر، دا ډول یې تاسو په سپاټ کې هم اخیستلی شئ. مثال تاسو په 70 افغانۍ یوه کرنسي واخیسته، د کرنسي جګیږي 2 ته خیږي، نو تاسو ته ګټه کوي، تاسو بیا خرڅوئ. او که د کرنسي مثال ښکته ځي، نو تاسو مثال بیا انتظار کوئ چې تر څو ګټه ته لاړه شي، بیا خرڅوئ. نو په همدې ډول که 100 ډالرو اخلئ مثال، که 500 ډالرو اخلئ، که 100 ډالرو اخلئ، تاسو پیسې اخیستلی شئ. او فیچر چې دی، په فیچر کې بیا خبره داسې ده، دلته که موږ په فیچر نه کلیک وکړو، په فیچر کې بیا داسې خبره ده چې په دې کې مثال که تاسو د 100 ډالرو یوه کرنسي اخلئ یا د 10 ډالرو، آیو په 2 چنده ضربیږي، هلته خپل تاسو ته مقدار درکوي چې تاسو مثال په څو که ضربوئ، آیا څو چنده تاسو ته دا ضرب شي، 10 چنده مثال 100 چنده. مثال 10 ډالر مو واخیستل په 100 بدلیږي، 1000 مو واخیستل په 10,000 بدلیږي. یعنې اوس په ستاسو سره همدا پوښتنه هم وي چې دا څنګه بدلیږي او په کومه طریقه. مثال تاسو 100 ډالر په دې کې کومه کرنسي واخیسته، 1000 بدل شول، د 900 ډالر سیستم ستاسو سره همکاري کوي، ستاسو سره کار کوي، یعنې یو په 2 چنده ضربیږي په فیوچر کې. نو مثال دلته اوس چې کله تاسو د 100 ډالر کرنسي واخیسته، ستاسو ته مثال 900 سیستم درکړي، یعنې 1000 شول. نو دلته ستاسو ګټه او توان هم له همدې څخه حسابیږي. یعنې که مخته درومي د 1000 ډالرو په اساس ګټه کوي، که مثال کرنسي ښکته درومي د 1000 ډالرو په اساس به تاسو توان کوي. که مثال دا ستاسو نه کرنسي ښکته لاړه شي، نو ستاسو ټولو پیسې هم تللی شي، ځکه تاسو په کار 100 ډالر بچولی وي، یا که تاسو 10 ډالر وچول مثال ستاسو د 100 څخه ټریډ لګیږي. یعنې مثال تاسو که ګټه کوئ، د 100 په اندازه به تاسو پیسې ګټئ، لکه تاسو چې په 100 USDT پیسې ګټئ، هلته به تاسو اچولي لاس وي، ځکه هلته به 90 ډالر ستاسو سره سیستم همکاري کړې وي. او که توان کوئ، د 100 ډالرو توان به کوئ. یعنې تاسو که مثال بیخي کرنسي څو فیصده ښکته لاړه شي، یا 80% یا 80%، ستاسو ټولو پیسې هم بایللی شي، ځکه هلته خو توان د 100 نه حسابیږي. نو په همدې طریقه فیوچر چې دی دا خطرناک دی، او سپاټ چې دی دا بهترین دی. په سپاټ کې بیا دا خبره نشته چې د هر څو پیسو تاسو کرنسي واخیسته، نو همغومره مثال تاسو ته ګټه هم درکوي چې مخکې ځي، او چې ښکته ځي توان هم تاسو ته درکول کیږي. مثال څومره څو سنټه ښکته کیږي، مثال څو سنټه جګیږي، دومره ګټه کوي، څو سنټه بیا ښکته کیږي، یا مثال دومره بیا تاسو ته توان درکوي. نو فیچر چې دی دا بیا بیخي ډېر خطرناک دی، ګټور هم دی، ځکه په زیات وخت کې تاسو په دې کې زیاته پیسې هم ګټلی شئ، بیخي زیاته پیسې په کمو ډالرو، خو چې په کار سره بلد وئ، همداسې بیا تواني هم دی چې مثال تاسو نه ریټ سوکا شي، نرخ ښکته لاړ شي، نو بیا بیخي زیات توان هم کولی شئ. له اکثره خلکو به تاسو اورېدلی چې ما په باینانس کې بیخي ډېرې پیسې وبایللې، یا مثال 1000 ډالر یا 1500 علت یې فیچر وي، دوی اکثره فیچر استعمالوي. نو په فیچر کې دا خطر شته، خو په سپاټ کې بیا خطر نشته. په سپاټ کې تقریبا داسې وښایه چې په 100 کې مثال 100% خطر لري، چې پرېښه کرنسي ریټ ښکته نه شي، هغه هم بیا چې انتظار وکړئ، بیا توان بیا رافقېږي، مثال 2 ورځې 3 ورځې یوه هفته. خو فیچر چې دی بیا 100% کې خطر هم لري او ګټه هم لري. نو تر ټولو بهترینه خبره دغه ده چې تاسو په سپاټ برخه کې کار وکړئ. نو په دې ویډیو کې خو اوس موږ فقط تاسو ته معلومات درکړل چې کومه برخه ښه ده سپاټ کې فیچر. نو دا سره یاد وساتئ چې سپاټ ښه ده، تاسو خاص سپاټ په نظر کې ونیسئ. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به په همدې نه غږیږو چې په سپاټ برخه کې څنګه پیسې اخیستلی شو، څنګه مثال کوین اخیستلی شو، او کومه کرنسي مهمه ده، کومه کرنسي به موږ اخلو، څنګه به موږ ته معلومات کړي چې کومه کرنسي ښه ده، کومه کرنسي ګټه کوي، او په کومه طریقه به اخلو او څنګه به خرڅوو. انشاءالله ډېر په ساده ډول، ډېر په ساده میتود سره
زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې په 2-3 ویډیوګانو کې به تاسو باینانس په بشپړ ډول زده کوئ، هېڅ کومه ستونزه به نه وي. موږ ډېر په ساده میتود سره انشاءالله په همدې کورس کې سټارټ اخیستی دی. نو فعل حالا مې په خدای سپارلي یاست ځکه اوس په همدې ویډیو کې نه کېږي، ویډیو هم زیاتېږي، ستاسو هم بیا مثال ښېګنځ کېږئ. نن فقط همدومره کافي وه چې فقط سپاټ او فیچر تاسو وپېژندل، د باینانس سره بلد شوئ چې څنګه پیسې په کومه طریقه ګټل کېږي، طریقه مو وپېژنده. نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به په همدې کار کوو چې څنګه پیسې واخلو او څنګه یې خرڅ کړو. ټوله طریقه به زه تاسو ته عملي ښیم.